په 18مه صدۍ کې کله چې د مغولو حکومت په کمزوري کېدو باندې راغلی، یعنې ډېر کمزوری شوی و. په دغه وخت کې نادرشاه دراني په افغانستان باندې حمله وکړه او د هغه ځای د هغه وخت مهم ښار قندهار یې قبضه کړ. قندهار په هغه وخت کې لکه نن سبا چې څنګه دارالخلافه کابل ده، په هغه وخت کې قندهار و. په دغه وخت کې احمدشاه ابدالي او د هغه ورور دا د قندهار ګورنر په جیل کې بند کړي و. د عمر دغه وخت کې تقریبا 14 کاله و. نادرشاه دراني دا دواړه د جیل نه راخلاص کړه او د احمدشاه ابدالي نه دومره متاثره شوه د هغه د شخصیت او د خبرو نه چې کوم ذاتي ګارډ وي، د هغه کوم ذاتي محافظین وي، بسوال بیا ورته ویلو، په هغه بسوال کې د ځان سره شامل کړو. بیا لږې ورځې پس نادرشاه دراني په هندوستان باندې حمله وکړه، په ډیلي باندې. او هغه وخت کې چونکې د مغولو حکومت ډېر کمزوری شوی و، نو ډیلي ونیو او بیا د دکن نایب ګورنر یې احمدشاه ابدالي مقرر کړ. آصف جاه چې کوم قندهاری و، یعنې د نورجهان ورور و، ما په دې باندې مخکې نورو ټولنو کې خبرې کړې، دلته مې نه دي کړي. دوی هم د قندهار و، خو دوی د مغولو ډېر د سر کسان و. او نورجهان چې څونکې د عالمګیر ښځه هم و، نو هغه هم قندهاری و. نو آصف جاه دا هلک ولیده، یعنې احمدشاه ابدالي ولیده او چغې یې کړې چې دا هلک به یوه ورځې د دې وطن بادشاه کېږي. دغه شانه جاسوسي وشوه او هغه خبر تر نادرشاه دراني پورې راورسېد او نادرشاه دراني ابدالي زر راوغوښتل او چې کله راوغوښتو نو دې غوږ سورله یو نشان وکړ. کله چې د احمدشاه ابدالي پوښتنه وکړه چې د دې څه مطلب دی، هغه ورته وویل چې کله ته بادشاه شې نو ما به نه هېروې او زما د اولادونو سره به بیا ښه سلوک کوې. هغه ورسره وعده وکړه او دغه شانه لږ کلونه پس، یعنې تقریبا 7 کاله پس نادرشاه دراني مړ شو او احمدشاه ابدالي د خپلو افغانانو کمانډ چې کومه دی هغه یې سمبال کړ او د هغه ځای نه را روان شه، قندهار ته راورسېده. قندهار ته چې کله راغلی نو افغانانو غوښتل چې یاره موږ خپل یو ازاد ریاست قایم کړو، یو ازاد ملک وي چې د هغې بادشاه زموږ خپل د افغانستان سړی وي. نو په قندهار کې په دغې باندې بحث روان و او په دغه وخت کې خلک راغونډ شوي وو د انتخاباتو دپاره. په دغه وخت کې 2 منتخب غړي چې کوم دي په کومو باندې چې بحثونه روان وو، نو هغې کې یو د احمدزی قبیلې جمال شاه و، جمال خان و، او بل احمدشاه دراني و. بیا صابر شاه چې کوم دی په هغه وخت کې یو ولی الله و او د خلکو به هره خبره منله. نو هغه د غنمو وږی راواخیست او احمدشاه دراني ته په پټکي کې کېښود او خلکو ته وویل چې الله ستاسو دپاره یو بادشاه رالیږلی دی، یو پوهه سړی دی او په جنګونو کې وخت تېر کړی دی، په هر څه باندې پوهه دی، نو تاسو ولې هغه نه منئ؟ نو بس ټولو ورسره په متفقه باندې دغه خبره ومنله. په هغه وخت کې د خټې یوه چبوتره سازه کړل او د وږو یو وږی راواخیسته، هغه ورته په پټکي کې کېښود او ورته ویلي ول ته درې درای، یعنې د وخت هیری. نو ابدالي چې کومه دی هغه په دراني باندې بدل شو. څه موده پس یې د پنجاب حکومت له سید صابر شاه راولېږلو د خبرو اترو دپاره او د پنجاب حکومت صابر شاه قتل کړو، شهید یې کړو. تاسو که اوس هم کتلي وي نو د شاهي مسجد لاهور چې کومه دی د هغې سره د صابر شاه مشهور دغه دی مزار دی، ډېر خلک ورته راځي، ډېر عقیدتمند ورته راځي او بیا د پنجاب خلکو د هغې نه یو د شرک اډه هم جوړه کړې ده. احمدشاه ابدالي راغلی، پېښور یې قبضه کړ او د هغې نه پس یې بیا لاهور قبضه کړ. د لاهور نه پس بیا هغه په ډیلي باندې حمله وکړه او د ډیلي نه چې کله را واپس شو، په دغه وخت کې د مرهټو چړت سنګ چې کومه دی د هغه دا چې د رنجیت سنګ کوم نیکه و، نو د هغه حکومت ډېر په زور کې و او د هغوی پوځ چې کومه دی په دغه وخت کې داسې و چې په ټول افغانستان په ټول هندوستان باندې ځای په ځای باندې حملې کولې، کوم چې مرهټ و. احمدشاه ابدالي ړومبی شکست د مغولو نه خوړلی و په د میر منو چې کوم و د هغه سره په مقابله کې، خو دا د مغولو اخیري فتح وه او د احمدشاه ابدالي ړومبی شکست و. خو دغه شکست دومره ورځې نه و ځکه چې احمدشاه ابدالي افغانستان ته راستون شو او د دې ځای نه ځان سره غونډ پوځ یوړه. هلته په مغولو باندې حمله وکړه او د هغوی حکومت یې تهس نهس کړ. میر منو چې کومه دی هغه یې ځان ته راوغوښتلو او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې که چېرته ته فاتح شوی وې او تا زه نیولی وې نو تا به ما سره څه کولې؟ هغه ورته ویل چې تا نه ما سر وهلو.
احمدشاه ابدالي ورته وویل چې تا له زه اوس څه سزا درکړم. هغه ورته وویل چې که ته سوداګر خو فدیه واخله، یعنې څه جرمانه واخله او ما پرېږده، او که نه ته یو عادل او منصف او انصافدار بادشاه نو ما معاف که. نو هغه معاف که، انعامونه یې هم ورله ورکړه. د هغې نه مېلمنو دومره متاثره شو چې تر مرګه پورې د احمدشاه ابدالي وفادار و. په دغه وخت کې د مرهټو حکومت ډیر په زور کې و، د هغوی فوج په ډیر په زور کې و. دغه وخت کې بیا د هندوستان نه ورته شاه ولی الله چې کومه دی خط راولېږه، ورته وویلې چې که چېرته افغانان وغواړي نو د مرهټو مخه نیولی شي او د دوی د زور ظلم مخه نیولی شي. په مرهټو باندې حمله وکړه او لومبی پانیپت، لکه 3 جنګونه تیر شوي دي، او د لومبي پانیپت جنګ چې کوم په هغې کې مرهټو ته شکست وشو. خو څومره به چې مرهټو ته شکست کېده، دومره به د هغوی فوج نور هم سیوا کېده، او ځکه چې هغوی یوازې نه وو په دې کې، د اتر پردیش، روهیلکنډ او د هغه ځای حکومتونه چې کوم دي، نو دا هم د مرهټو سره ولاړ وو. تېره ورځ یو سیک پوسټ کړی و، هغه دا خبره کوله چې هم نے منگولوں کو شکستی اور هم نے افغانوں کو ان کے گھر میں گھس کے مارا. ما هغه ته په کمنټس کې لیکلی و چې تاسو وډا هولوکاسټ څه ته وایي؟ هولوکاسټ هغې ته وایي چې کله یهودیان دغه په یو ځل باندې په 40 لاک 40 لکه کسان که څومره وژلي و هټلر، نو دوی وایي چې هغه وړوکی هولوکاسټ و. کله چې ابدالي مونږ قتل کړو نو دغه وډا هولوکاسټ چې کومه دی، یعنې غټ هولوکاسټ و، غټ قتل عام یې کړی و. احمدشاه ابدالي په یو ورځ باندې 10,000 سیکان چې کومه دی دا قتل کړو. په هغې کې بل میسج کې راځم، ما نه دا شمېره هېرېږي. په هغې کې 15,000 اسونه و، 2 لکه غواګانې وې، او 500 اتیانو، 12 کروړه روپو مالیت سامان چې کومه دی، یعنې سونا، چاندي او پیسې، خزانې، دا د سیکانو نه وهلي وو. د سیکانو چې کوم بنیاد و که نه، نو هغه یې وړقولو. د احمدشاه په خپله دورانیه کې په خپل حکومت کې پېښور، لاهور، ډیلي، کشمیر او افغانستان کې په هغه وخت کې لکه د ایرانیانو حکومتونه وګڼه، نو کابل، غزني او قندهار دا هغه د هغوی نه صفا کړي وو. دا ټول ایریا چې کومه ده، کومه علاقه ده، نو دا د احمدشاه ابدالي په حکومت کې راغلی وه. کله چې په 1772 کې هغه وفات شو، نو هغه په خپل ژوند باندې خپل زوی تیمورشاه چې کومه دی هغه په تخت باندې کېنولی و. د تیمورشاه متعلق د خلکو ډېر زیاتې دغه د نظریې دي، خو زه به دومره ووایم چې هغه یو د عشق معشوقو والا سړی و، هغه د حکومت دومره قابل نه و. نو په لږو ورځو کې د هغه نه لاهور هم لاړی، کشمیر هم تلاړی، ډیلي خو د مخې سره تللی و. تاسو که اورېدلي وي، دلته پېښور کې د پارک سره چې کومه دی د بیجو یو قبر دی، مشهور قبر دی، نو دا هم د تیمورشاه یعنې معشوقه وه، او دغه شانه بیا خلکو قتل کړه، چا ورته زهر ورکړه، ځکه چې د هغې ویل، یعنې کوم چې درباري خلک وو، هغوی دا نظریه لرله، دا خیال یې لره چې دا په دې حکومت کې ګوتې وهي او د تیمورشاه خیالات چې کومه دی هغه خرابوي. نو دغه قبر هم هغه پورې تړلی شوی دی چې دا هم بیجو چې کومه وه، نو دا هم د هغې معشوقه وه. خو دومره ده چې د احمدشاه ابدالي نه پس پېښور، لاهور، دلی، دا څیزونه، دا ځایونه ټول بیا لاړه. خو کوم افغانستان چې احمدشاه ابدالي آزاد کړی، نو د هغه وخت نه تر اوسه پورې هغه افغانستان آزاد دی. لکه د هغې نه مخکې که موږ وګورو، د غازي امان الله، او بیا د هغه نه مخکې د میرویس خان چې کوم دغه افغانستان آزاد شوی دی، نو د هغې نه بار چې کومه دی نورو حکومتونه کړي، لکه ایرانیانو پې حکومتونه کړي، مغولو پې حکومتونه کړي. خو د احمدشاه ابدالي نه چې پس کوم حکومت راغلی، کوم افغانستان راغلی، او د افغانستان کوم حدود ټاکلی شوي دي، نو دغه لا تر اوسه پورې قایم او دایم دي. تر دې ځای پورې به کافي وي، ځکه چې کله موږ د چا د ژوند یوه نقشه راکاږو، زموږ ذهن ته کوز شي چې د کوم ځای نه دا کوم ځای ته رسېدلی و، او بیا په هغې کې وړې خبرې موږ لټو، نو د سړي ذهن ته کوزېږي هم چې له اول موږ احمدشاه ابدالي وپېژنو چې څوک دی. نو دا شاید چې ستاسو په ذهن کې کښېني، او د هغې نه پس به انشاءالله په دې باندې نور نشستونه، د پانیپت په جنګونو باندې، او په نورو فتوحاتو باندې، د کشمیر په فتوحاتو باندې، په دې هر څه باندې به بیا انشاءالله په راروان نشست کې ضرور خبرې کوو.